په پیل کې د خبرونو سرټکي د دوحې په 14مې غونډه کې د اسلامي امارت د سفیر ګډون ډاکټر محمد نعیم وردک په دې غونډه کې وویل چې افغانستان په سیمه ییز او نړیوال امنیت کې مهم رول لوبوي. له 3 کلن ځنډ وروسته د ترکیش ایرلاینز د فعالیت بیا پیل. دغه شرکت نن سهار له استانبول څخه کابل ته لومړی الوتنه ترسره کړه. او دا چې د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جواد ظریف وایي چې د رئیسي د هلیکوپټر د نسکورېدو یو عامل امریکا وه. د لوی خدای په نامه سلامونه، وخت مو په خیر. د عروج څېړنیزې او خپرندویې ادارې لخوا د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1403 کال د غبرګولي میاشتې لومړۍ نیټه ده. اوس پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. دوحه کې د اسلامي امارت سفیر ډاکټر محمد نعیم وردک د قطر هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه د نړیوال امنیت فورم په 14مه غونډه کې ګډون کړی. ډاکټر محمد نعیم د یادې غونډې په څنډه کې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې افغانستان د ستراتیژیک جغرافیایي موقعیت په درلودلو سره په سیمه ییزه او نړیواله کچه د امنیت په برخه کې مهم رول لري. یاده غونډه کې د قطر هیواد د لوړپوړو چارواکو په ګډون د بهرنیو هیوادونو او ټولنو سفیرانو، استازو او نړیوالو امنیتي شرکتونو هم ګډون درلود. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د ازبکستان ایرل فني شرکت ټیم د یاد وزارت د پلان او پالیسي له مرستیال شیخ ضیاء الرحمن اریوبي سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان په نفتو پانګونې ته لیوالتیا لري. له بلې خوا ښاغلي اریوبي هغوی ته د هر اړخیزه ملاتړ ډاډ ورکړی او ویلي دي چې اسلامي امارت د ټولو ملي او نړیوالو پانګوالو هرکلی کوي. او په یو بل خبر کې ترکیش نړیوال هوایي شرکت له شاوخوا 3 کلن ځنډ وروسته کابل ته خپلې الوتنې بیا پیل کړې. یاد شرکت له استانبول څخه کابل ته خپله لومړنۍ الوتنه نن سهار ترسره کړه. او په پای کې د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جواد ظریف وایي د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسي او د هغه د ملګرو د وژل کېدو یو عامل امریکا ده چې د الوتکې او د هغې د پرزو پر خرڅلاو یې بندیز لګولی و. د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي ظریف زیاته کړې چې د امریکا دغه جنایت به د ایران د خلکو او تاریخ په ذهنونو کې ثبت سي. له ملتیا مو مننه. تاسو کولی سئ د عروج څېړنیزې او خپرندویې ادارې بیلابیلې خپرونې د دې ادارې له سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.